پاکستان ته د ذبیح الله مجاهد اخطار پاکستان څه ویلي او طالبان ولې غوسه شوي دي؟ افغانستان کې د نظامی عملیاتو په اړه د پاکستان خبرداري مجاهد اسلامي امارت به یې ځواب ورکړي. د پاکستان د لنډمهالي حکومت لومړي وزیر انور الحق کاکړ تازه د امریکا غږ له اردو برخې سره په مرکه کې ویلي چې پاکستان به له اړتیا سره سم په مشخص وخت کې د ځان د دفاع لپاره په افغانستان کې نظامی عملیات وکړي. نوموړي ټینګار کړی چې دغه هیواد حق لري څو د ځان او خپلو خلکو د دفاع لپاره په دې برخه کې لازم ګامونه اوچت کړي. خو د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد له سلام وطندار سره مرکه کې که څه هم د پاکستان د لنډمهالي لومړي وزیر انور الحق کاکړ د هغو څرګندونو په اړه بې خبري ښیي چې ویلي دي دغه هیواد به په مشخص وخت کې د ځان د دفاع لپاره په افغانستان کې نظامی عملیات وکړي. خو ټینګار کوي چې د افغانستان حکومت چمتو دی چې په داسې وضعیت کې خپله خاوره وساتي. هغه وایي باید ووایو چې موږ به په دې برخه کې د خپلې هرې لویشت خاورې دفاع کوو او که خدای مکړه اقدام وشي موږ به یې ځواب ورکړو. موږ هغه ته د پاکستان لنډمهالي لومړي وزیر مشوره ورکوو چې خپل مسایل په خپل هیواد کې حل کړي او تورونه ونه لګوي. د یادونې ده چې د پاکستان د لنډمهالي حکومت د کورنیو چارو وزیر هم څو ورځې وړاندې په پاکستان کې د تاوتریخوالي جوړولو په موخه د افغانستان خاورې پر کارېدو نیوکه وکړه او له اسلامي امارت څخه یې وغوښتل چې د دوحې هوکړې ته ژمن پاتې شي. په همدې حال کې یو شمېر سیاسي شنونکي بیا باور لري چې پاکستان تل له زبرځواکو هیوادونو څخه د امتیاز اخیستلو لپاره د افغانستان د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې دي. د سیاسي چارو شنونکی جاوید مومن وایي دا یوه پلمه ده چې پاکستان د پیسو لپاره کوي. پاکستان په سیمه کې یو کمیشنکار دی او د پیسو ترلاسه کولو لپاره ډیر داسې کارونه کوي. بلخوا د سیاسي چارو یو بل شنونکی عبدالقادر قانع ټینګار چې پاکستان پر افغانستان د نظامی برید وس نه لري. هغه زیاتوي که افغانستان کې د پاکستان ګټې خوندي نه وي خبرداری ورکوي او زما په اند دا یوازې ګواښ دی او هیڅکله دغه کار نشي کولی. دا په داسې حال کې ده چې ځینو رسمي سرچینو پرون ایکسپریس ټریبیون ته ویلي چې د پاکستان او اسلامي امارت ترمنځ ناندریو او لانجو اصلي لامل د پاکستان طالبان تحریک یا ټي ټي پي پر وړاندې د اسلامي امارت له لوري اقدام نه کېدل دي.